طالبانو په خوست کې د ملي بیرغ د پورته کولو پر ضد خبرداری ورکړ. په خوست ولایت کې طالبانو خبرداری ورکړ چې هیڅوک نشي کولای چې له 3 ورځو وروسته د افغانستان ملي بیرغ په خپل کور، دوکان، موټر، بایسکل باندې ولګوي. دا خبرداری یو طالب مشر چې ویل کېږي د خوست لپاره د طالبانو والي دی په یو ویډیویي پیغام کې ورکړی دی، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا مرکزي حکومت ورسره یوه خوله دی که نه دی. د افغانستان 3 رنګه بیرغ چې تور، سور او زرغون رنګونه لري په 1982 کې د غازي امان الله له وخت راهیسې د افغانستان ملي بیرغ دی چې په محراب او منبر ښکلی شوی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر وخت لویې جرګې طیبه کلمه هم پرې ورزیاته کړه. ویل کېږي چې د یوه هیواد ملي بیرغ د یوه بل هیواد د تجاوز په نتیجه کې بدلیږي، خو دا لا معلومه نه ده چې طالبان په کوم دلیل د افغانستان ملي بیرغ او هغه هم له کومې ملي اجماع چې په افغانستان کې لویه جرګه ده پرته بدلوي. طالبانو د روان کال د زمري په میاشت کې د زور له لارې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورولو څخه وروسته د ماشومانو په شمول یو شمېر کسان د ملي بیرغ د پورته کولو له امله ووهل او حتی ووژل، خو په عین وخت کې خپل یو عسکر چې په تورخم کې یې له یوې پاکستانۍ لارۍ څخه د پاکستان بیرغ پورته کړی و د سزا وړ وباله او له هغه هېواد څخه یې په رسمي توګه بخښنه وغوښتله. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.